رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي 5 وخته لمونځونه داسې دي لکه ستاسې د کور تر څنګ چې یو ویاله تېره شوې وي او ستاسې 5 وخته په هغه کې لامبئ، نو څومره به له مرداریو څخه پاک واوسئ، څومره به له چټلیو څخه پاک واوسئ. همداسې 5 وخته لمونځ هم دی صلی الله علیه وسلم. بېشکه کله چې تاسې 5 وخته لمونځ کوئ، ذهن مو روښانه وي، فکر مو روښانه وي، لار درته ښه ښکاري او په سکون کې اوسېږئ. راځئ یو لنډ مثال یې درکړم. که چېرته تاسې یو موټر ولرئ او دا موټر روزمره مینځئ، نو لاره به درته څومره صفا ښکاري، شیشه به یې پاکه وي او په تګ به پکې خوشحاله وئ. خو که چېرته تاسو د نړۍ تر ټولو بهترین موټر ولرئ او یو میاشت یې پرله پسې ونه مینځئ، که چېرته بهترین انجن ولري، بهترین ټایرونه ولري، بهترین شوشه ولري، خو تاسو ته پکې لاره نشي ښکاره کېدی، تاسو لاره نشي لیدی ځکه چې شیشه یې ناولیده. همداسې لمونځ هم دی. کله چې انسان لمونځ کوي، له فساد و منکراتو ګناهونو څخه لرې کېږي. همداشان دا انسان د راتلونکي لپاره فکر کولی شي، مخکې لاره یې خلاصه وي، سکون ورسره وي، ډاډه وي، د راحت احساس کوي او کولی شي چې مخکې تګ وکړي. نو ای عزیزانو، لمونځ مه غذا کوئ. لمونځ کې سکون دی، له منکراتو فحشاو څخه مو لرې ساتي، له ګناهونو مو لرې ساتي. باور وکړئ یوه سجده مو ژوند در بدلولی شي. ما د موټر مثال ورکړ، یو میاشت موږ غافل بندگان په میاشتو حتی کال کې هم د خپل رب شکر ادایي نه کوو او د هغه شکر نه ادا کوو، یوه سجده ورته نه کوو. نو څنګه به موږ د ژوند په خوند پوه شو، څنګه به سکون ترلاسه کړو او څنګه به د ژوند نه خوند واخلو. راځئ سمې لارې ته راشئ. لمونځ د سکون لپاره وکړئ، د راحت لپاره وکړئ. ولو که تاسې څومره پیسې ولرئ، څومره مال جایداد ولرئ، د نړۍ بهترین کورونه ولرئ، ولې سکون به پکې احساس نه کړئ، راحته به پکې نه یې، ځکه چې الله به درنه خفه وي او په زړه باندې به مو ګرد وي. کله چې انسان لمونځ نه کوي، په زړه یې لږ ګرد وي، لکه د موټر په شیشې مې چې مثال ورکړ، بیا د ژوند لاره درنه غلطېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.